سلامونه مینه او ادب د ګریټ افغانستان یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ وئ او د صحت جامې به مو پر څنډ وي. محبوب الله پویا یم ستاسې په درانه چوپړ کې. که مو چیرته زموږ تیرې ویډیوګانې چې د ګریټ افغانستان یوټیوب چینل له لوري تاسو سره شریکې کړې لیدلې وي، موږ د نوموړي کتاب په اړوند خبرې وکړې او همدارنګه د نوموړي کتاب 2 نسخې مو له تاسو سره شریکې کړې او په نننۍ ویډیو کې به هم موږ 2 نسخې له تاسو سره انشاءالله چې شریک او زموږ نننی عنوان دی فکر وکړه او شکر وباسه. کله چې د الله تعالی نعمتونه را په زړه کړې نو سر تر پایه به درته د الله تعالی نعمتونه را په سترګو شي او په دې اړه الله تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي وَإِن تُعِدُّوا نعمت الله لا تحصوها. که تاسو د الله تعالی د نعمتونو شمیرل غواړئ نو نه یې شمیرلی. روغ بدن، سوکاله ژوند، په هیواد کې امنیت، کالی، خوراک، څښاک، دا هر څه د سره شته، خو ته پرې بیا هم نه پوهیږي. لکه څنګه چې الله تعالی په قرآن کې وایي وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. خپل ښکاره او پټ نعمتونه یې پر تاسو تمام کړي دي. 2 سترګې، 2 غوږونه، پوزه، خوله، پښې، لاسونه. بیا الله تعالی وایي فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. نو ای پیریان او انسانو تاسې به د خپل رب کوم نعمتونه دروغ وګڼئ؟ آیا دا څه ساده خبره ده؟ آیا کولی شئ بې پښو څو قدمه واخلئ؟ کله چې د ګیډه له مرضونو نه ډکه شي آیا ته به د اوبو، د څښاک، د خوراک په خوند پوه شې؟ له ځان سره لږ فکر وکړه چې الله تعالی څومره لوی، څومره غټ نعمتونه درکړي دي. که چېرته تاسو ته څوک ووایي چې زه به یوه ماڼۍ درکم او موټرې به وي، نو په بدل کې به ته ماته خپل غوږونه راکوې. آیا دا کار تاسو کوئ؟ یا هم که څوک تاسو ته ووایي چې راځه د یو غره په اندازه زه تاسو ته سره زر درکوم او په بدل کې به یې ماته خپلې سترګې راکوې، آیا ته به یې ورکې؟ نو که د سر له ویښتانو څخه د پښو تر ګوتو پورې وګورې د الله تعالی بې شمیره نعمتونه به ووینې. سره له دې چې دومره نعمتونه دي خو بیا هم موږ پرې نه پوهیږو او سترګې مو پرې ړندې دي. دا چې موږ آزاده تنفس کوو، دا چې موږ د پزې له لوري تنفس کوو، دا کوم عادي خبره نه ده. ځینې داسې مریضان ول چې د ساه تکلیف ورته پیدا سوی و، نو دوی اکسیجن ته، مصنوعي اکسیجن ته اړتیا درلودله. نو هماغه وه چې د ورځې به دوی په زرهاو روپۍ یوازې په دغه اکسیجن ورکولې. حال دا چې الله تعالی موږ او تاسې ته په ورځني ژوند کې مفته اکسیجن راکړی او په زرګونه نور نعمتونه دي چې الله تعالی موږ ته راکړي دي، خو موږ بیا هم دا نالیدلي بولو. نو فکر وکړه او شکر وباسه چې په تن پټ او په ګیډه موړې. دا چې ته روغ صحت لرې دا یو تر ټولو لوی نعمت دی. ته به هغه ماڼۍ څه کوې چې ستا سترګې کار نه کوي، ستا سترګې هیڅ نه ویني، یا دا چې ته لاسونه نه لرې، حتی ونشئ کولی چې خپل اولاد په غېږ کې ونیسئ. په دې اړه په قرآن عظیم شان کې الله تعالی فرمایي وفي انفسکم افلا تبصرون. او په خپله ستاسو په خپل وجود کې آیا تاسې په ځیر نه ګورئ؟ لکه څنګه مې چې مخکې یاداوري وکړه، که چېرته موږ خپل وجود ته وګورو نو بې شمیره نعمتونه به زموږ تر سترګو سي، خو موږ بیا هم پرې نه پوهیږو. نو فکر وکړه او شکر وباسه او څه چې لرې د الله تعالی شکر ادا کړه.
چې تیر شي هغه هیر شي. د ماضي په اړه فکر وکړه. خو څوک چې د تیر وخت ترخې خاطرې را یادوي د خپلو غمجنو پیښو تخم په زړه کې کري او بیا یې ریبي، نو دا یو ډول حماقت دی. دا په حقیقت کې د حال په اړه د خپل قوي عزم وژنه ده. هوښیاران وایي تیر هیر کړه او بیا یې په اړه هیڅ فکر هم مه کوه، ځکه چې څه دې چیر شوي هغه هسې هم تیر شوي دي. ماضي د ورک شي په معنا دی. نو څه چې تیر شو نو د هغوی په رایادولو ځان هسې لکه مالګه مه ویلې کوه، ځکه دا یو څرګند حقیقت دی چې اوبه پر شا نه درومي. راختلی لمر بیرته نه ستنیږي. نه کوچنی ماشوم بیرته د مور رحم ته ننوتلی شي او نه له سترګو تویې شوې اوښکې بیرته سترګو ورته ورتللی شي. دا رښتیا او څرګند حقیقت دی. که له ماضي سره دې دغه ډول معامله وکړه نو دا په دې معنا چې ځان دې په اور وسېزه. د ماضي تر چتر لاندې استوګنه، د ماضي را په زړه کول او تیرو پیښو پسې کړېدل هغه څه دي چې انسان پرې باید افسوس وکړي. که څوک غواړي چې خپل قیمتي وخت برباد کړي نو تیرې ترخې خاطرې دې را په زړه کړي. الله تعالی په خپل سپېڅلي کتاب کې د تیرو قومونو حالاتو په اړه په دې شکل بیان کړی دی: تلک امة قد خلت. دا یوه ډله وه چې تیره شوې ده. څوک چې ماضي ته بیرته ورستنیږي نوموړی د هغه چا په شان دی چې د ژرندې اوړه بیا اوړه کوي. پخوا چې به چا تیرو پسې ژړل نو خلکو به ورته ویل هسې له قبرونو څخه مړي مه راباسئ. زموږ مشکل په دې کې دی چې له حال څخه بې پروا او ماضي پورې کلک نښتي یو. خپلې ښایسته ماڼۍ مو پریښي دي او د ماضي کنډوالو پسې ژاړو. که ټول انسانان او پیریان د ماضي په راستنولو کې له یو بل سره مرسته وکړي هیڅ به هم ونه کړي، ځکه چې دغه کار یې تر وسې لوړ دی. خلک نه شاته ګوري او نه شاته ځي. دا د ژوند قانون دی چې اوبه وړاندې ځي کاروان هم مخکې ځي. دا چې معامله داسې ده نو بیا څه پکار ده چې د ژوند له قانون سره په مخالفت کې دي.